بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د حساب درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او پخواني درسونه هم د حساب در سره لیدلي وي. همداسې کوشش وکړئ چې نور مضامین هم در سره وګورئ همدغه چینل کې چې د افغانستان په سطحه باندې تر ټولو غټ ترین چینل ده چې پښتو او دري ژبو باندې ټول ساینسي او ریاضیات علوم خپروي. ټول در سره وګورئ، فیزیک، کیمیا، بیولوژي، همداسې ریال، جبر، هندسه، مثلثات، ټول مضامین شروع دي، ټول مضامین دي په لیستو کې در سره وګورئ. اول درس نه تر اخره پورې مخ ته وړئ او د نیکو نظریاتو نه موږ هم برخمن کړئ. کوم نیک نظریات چې لرئ چې باید زده کېږي چې مثلا دغه برنامې نورې ښې شي، نورې مخ ته لاړ شي، نو حتما را سره شریک کړئ. ولې چې تاسو یې ګورئ، تاسو حتما دې خبرو ته متوجه کېږئ. نو کومه خبرو ته چې متوجه کېږئ چې باید زده کېږي چې برنامه مخ ته لاړ شي، ښه شي، نور هم حتما را سره شریک کړئ او انشاءالله کوشش کوم چې هغه تغییرات هم په برنامه کې راشي. ګران زده کوونکو، نن زموږ درس رسېدلی و د ادبي عددونو څلورګونې عملیې ته. نن موږ له خیره څلورګونې عملیې شروع کوو. په حساب کې ګرانو زده کوونکو موږ څلورګونې عملیې لرو چې عبارت دي څلور عملیې دي چې عبارت د جمع، تفریق یا منفي، ضرب او تقسیم. دغه څلور عملیې دي. کله چې موږ څلورګونې عملیې وو هدف یې همدغه ده. که موږ په تابع کې یو مثلا وایي د تابعو څلورګونې عملیې هدف همدا ده چې جمع، تفریق، ضرب او تقسیم. صحیح ده؟ یعنې څلورګونې عملیې چې دي عبارت دي جمع، تفریق، ضرب او تقسیم څخه. که انتګرال ته راځو څلورګونې عملیې هدف همدا څلور دانې دي. که مثلا پولینومو ته راځو یا په نور ځایونو کې هدف دا چې په ریاضي په هره برخه کې چې موږ څلورګونې عملیې وایو هدف همدا ده چې موږ په هغې اعدادو باندې، په هغې عملیې باندې یا په هغې عنوان باندې موږ جمع، تفریق، ضرب او تقسیم اجرا کوو. صحیح ده؟ نن ګرانو زده کوونکو موږ لومړی عنوان شروع کوو چې هغه عبارت د جمع عملیه ده. د جمع عملیه ده. د جمع عملیه په طبیعي عددونو باندې ګران زده کوونکو، یعنې په کوم عددونو باندې کار کوو؟ په طبیعي عددونو باندې. هر عدد باندې کار نه کوو. داسې نو اوس فعلا موږ د طبیعي عدد کومې خبرې، کوم قوانین چې بیانوو فقط د طبیعي عددو لپاره بیانوو. بیا له خیره چې نسبتي عدد ته ورسېدو د هغې خواص ځان ته دي. مثلا غیر نسبتي عددونه ځان ته خواص لري، اعشاري عددونه همداسې تام عددونه هر کومې ځان ته خواص لري، هر کومې ځان تعریف لري، نو هلته وایي. مخکې د دې نه چې طبیعي عددو باندې موږ راشو جمع مخ ته بوځو، اول د جمع په تعریف باندې باید ځان پوه کړو. ګرانو زده کوونکو، په یاد مو وي چې جمع په لغت کې یو ځای کولو ته وایي، جمع کولو ته وایي. صحیح ده؟ راټولولو ته وایي. پس څه ته وایي په لغت کې؟ یو ځای کولو ته. او په اصطلاح کې د یو رقم یا همجنسو شیانو یو ځای کولو ته چې وایي جمع. یعنې موږ هر شی یو بل سره نشو جمع کولی. موږ هغه وخت په شان یو بل سره جمع کوی شو چې هغه یو بل سره چې همجنس وي، جنس یو شی. یعنې هدف دا ده که چیرې موږ ته ووایي چې دوه جمع درې کوي، نو دواړه عددونه دي موږ وایي جمع کوو، یعنې دا جمع کیږي. که موږ ته چیرته ووایي چې 4 کیلوګرامه بوره جمع 6 کیلوګرامه بوره یو بل سره جمع کوي، موږ وایي دواړه همجنسه دي، هم واحده دي، واحدات یو شی دي، نو موږ وایي جمع کیږي. یا موږ ته وایي 15 لیتره تیل جمع 6 لیتره تیل کوي، نو دواړه واحدات یو شی دي، همجنسه دي، موږ وایي جمع کیږي. خو که چیرې موږ ته ووایي چې 15 کیلوګرامه بوره د 6 لیترو تیلو سره یا چای سره واخلئ، یا فرض مثال د اوبو سره واخلئ جمع کړئ، نو موږ ورته د جمع وړ نه دي، په دې چې دا دواړه یو بل سره همجنسه نه دي. یا فرض مثال موږ په کور کې مثلا کله موږ ته چې کورنۍ کې څو نفر یې، موږ خپل حیوانات نه حسابوو. داسې نه کېږي چې فرض مثال تاسو ته څو نفر یې، تاسو خپل غویان پکې حساب کوئ، چرګان یې پکې حساب کوئ، که نه؟ داسې نه کېږي. نو همیشه چې موږ جمع مخ ته وړو باید څه رقم وکړو؟ همجنس شیان. یعنې انسان د انسان سره جمع کوو، غویان د غویان سره، چرګان د چرګانو سره، سپیان او خره د یو بل سره، یعنې ټول داسې یو بل سره چې کېږي جمع کېږي. خو چې مختلف الجنس وو بیا نه جمع کېږي. صحیح ده؟ مثلا موږ ته ویلی شي چې مثلا د سوال راتلی شي چې 15 متره، صحیح ده، جمع 6 کیلوګرام سره جمع که موږ ورته دا امکان نه لري. یا وایي چې 6 افغانۍ راواخلئ تاسو 15 ډالرو سره جمع کړئ، نو موږ ورته امکان نه لري. دا هغه وخت امکان لري ګرانو زده کوونکو چې یو بل ته تبدیل کړئ، یعنې بدل یې کړئ. یعنې ډالر واړوئ افغانۍ ته چې په حساب یې پوه شئ، یا افغانۍ واړوئ ډالرو ته، بیا یې کولی شئ چې همجنس شي، بیا یو بل سره جمع کړئ. صحیح ده؟ پس جمع په لغت کې څه ته وایي؟ یو ځای کولو ته. او په اصطلاح کې څه ته وایي؟ د یو رقمو شیانو یو ځای کولو ته چې وایي جمع. صحیح شو ګران زده کوونکو؟ په دې خو پوه شوئ. نو اوس ګران زده کوونکو په یاد مې کله چې موږ ته د جمع سوال راکول کېږي موږ داسې لیکو چې A یو عدد ده، جمع کوي د B سره، دلته موږ ته حاصل راکوي C. صحیح ده؟ یعنې دلته دغه A او B چې دي دا دواړه د جمع اجزاوي دي. ورته لیکو د جمع اجزاوي. دا د جمع اجزاوي دي.
یعنې دغه دواړه موږ جمع کوو جواب موږ ته څه راکوي سی چې دلته موږ دا څه ده دا حاصل د جمع ده حاصل د جمع دلته خط بر ورته وایي او دې ته څه وایي د جمع عملیه یا علامه د جمع علامه یعنې همدغه جینه موږ پوهېږو چې باید موږ یې جمع کړو صحیح ده ګران زده کوونکو همداسې کېږي دا خو ستوني ډول د سطري هم کوی شو چې وایي A جمع څه A جمع B مساوي کېږي څو C چې دلته A او B بیا هم د جمع اجزاوې دي مثبت چې د علامه یې ده او مساوي ته وایي او C چې ده د جمع څه ته وایي حاصل ته ویل کېږي یعنې موږ جمع کوی شو په ستوني ډول او یا سطري ډول باندې چې کوو مخ ته وځو او سوالو ته راځو مثلا موږ ته که یو سوال ووایي چې 4 3 1 جمع 2 1 15 دا دواړه یو بل سره جمع کوي دې لپاره چې دوه عددونه ګران زده کوونکي بل سره جمع کوي په ستوني ډول باندې باید یویز د یویز لاندې یو لسیز سلیز د سلیز لاندې ولیکل شي مثلا دا لیکو چې 4 3 1 دا عدد مو لیکه دا عدد لیکو 15 1 2 جمع کوي راسن یو جمع 15 شپږ کېږي 3 جمع 1 4 کېږي او 4 جمع 2 کېږي شپږ یعنې شپږ څلوېښت ځواب راځي ګران زده کوونکو صحیح ده همداسې مثلا که بل سوال راکړي چې 1 3 1 15 شپږ جمع شي د 3 1 2 15 اوو سره صحیح ده داسې عدد موږ ته راکوي او دا دواړه یو بل سره څه کوي جمع کوي ګران زده کوونکو موږ داسې رقم جمع کوو لیکو چې 1 ده 3 ده 1 15 او شپږ دلته لیکو چې 7 ده 15 ده 2 ده 2 ده 1 ده او څو ده 1 ده او 3 ده موږ یویز د یویز سره جمع کوو لسیز د لسیز سره سلیز سره خانه د خپل خانې سره جمع شپږ او اووه څو کېږي ګران زده کوونکو 14 صحیح ده یو یې اصل راځي ولې دلته اصل ورکوو دې لپاره چې دا خانه د یویز ده او موږ لسیز دلته نشو لیکلی چې 3 مو لیکو یو ورسره ولیکو لسیز په لسیز کې لیکل کېږي خو اول خو هغه جمع کې بیا ورسره جمع کړه دا یعنې یو ځای ولیکه ورسره دا خو 14 شو 15 او 15 لس کېږي لس او یو 11 او دلته بیا په سلیزو خانه ده یو اصل شو یو جمع 2 3 3 جمع 1 4 3 جمع 1 4 شو یو جمع 3 4 شو یعنې ځواب یې دغه عدد شو چې موږ راوایست همداسې کوی شو چې مثلا بل عدد کار وکړو چې 2 1 3 جمع 3 1 4 جمع 15 شپږ یو دغسې صحیح ده بیا هم همدغسې هله ووایو چې 2 1 3 همداسې 3 1 4 15 شپږ یو جمع داسې جمع شي راسنې جمع کوو 3 جمع 4 څو کېږي ګران زده کوونکو 9 جمع 1 8 1 جمع 1 2 2 جمع شپږ 8 2 جمع 3 15 15 او 15 لس یعنې یو زرو اته اتیا ځواب ده یا همداسې موږ ته ویلی شي چې 15 شپږ 7 3 9 جمع شي ده 1 2 3 1 15 شپږ 7 داسې جمع یې کوي جمع ډېر اسانه جمع کوو 9 او یو څو کېږي ګران زده کوونکو لس او 7 یو دلته دلته یو اصل 3 او 3 شپږ شپږ او شپږ 12 او 14 یو اصل شو 9 او 2 9 9 او 15 14 او 15 یو اصل شو شپږ او یو و یو اته او 15 خپله پاتې شو 15 خپله راکته کوو صحیح ده یا همداسې موږ ته سوال راکول کېږي چې 15 2 1 3 مثلا دلته راته وایي 3 0 0 2 1 شپږ 0 0 داسې جمع یې کوي موږ وایو 3 جمع 2 صحیح ده 15 15 او 0 15 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 2 2 شپږ 8 15 او 3 8 او 1 9 دغسې ځواب یې راکاږی شو صحیح ده یعنې نور سوالونه تاسو در سره کار کوئ کتابونه مو ګورئ سوالونه غټ واړه نه لري ټول یو رقم لیکي کوم ځای کې چې مشکل راویلېږي همداسې کوئ چې دا راسن سطري هم حل کوي مثلا موږ ته سوال راکوي 3 1 4 2 جمع شپږ 2 1 3 داسې سطري وایي حل کوي سطري هم همداسې یویز د یویز سره جمع کوئ 3 جمع 2 15 کېږي 1 جمع 4 15 کېږي 2 او 1 3 کېږي شپږ او 3 9 کېږي دغسې ځواب یې راوباسي صحیح ده مثلا موږ ته ویلی شي چې 15 2 1 3 2 1 4 3 شپږ 0 0 0 دغسې ځواب یې راوباسئ بیا هم یویز د یویز سره 0 1 3 3 3 او 3 شپږ 0 4 4 4 1 15 0 1 1 1 2 1 2 څو کېږي 3 او شپږ او 2 څو کېږي 8 8 او 15 تقریبا 8 او 15 څو کېږي ګران زده کوونکو 14 په دغه طریقو 14 دغسې یا د سوال لکه شپږ 2 1 3 15 2 1 3 2 جمع 1 2 3 دا حل کوي سرتري ډول باندې صحیح ده کوی شو چې وایي چې 3 جمع 2 15 15 او 15 لس صفر دلته یو اصل او 2 او 3 15 15 او 3 8 8 او 1 څو کېږي 9 دلته یو پاتې شي 1 جمع 1 2 2 جمع 1 3 دلته 3 لیکو دا خو نور څلورمه خانه نه لري دلته څلورمه خانه ده 2 جمع 2 څلور کېږي او د دې پنځمه خانه هم لیکو چې شپږ ده نور عدد نه و ورسره چک کړو جمع یې کړو
صحیح ده ګران زده کوونکو دغسې یادېږي. همداسې ګران زده کوونکو په یاد مې چې دې کې عبارتي سوالونه هم راتلی شي. مثلا بعض سوالونه د عبارت په شکل بیانېږي، تاسو یې حلوئ. مثلا موږ ته سوال راکول کېږي چې مثلا یو مکتب ده، په مکتب کې مثلا عموما مثلا په هر صنف درته درکول کېږي. مثلا په لومړي صنف کې مثلا 50 نفر شاګردان دي، په دویم صنف کې مثلا 30 نفر شاګردان دي، په دریم صنف کې 30 نفر شاګردان دي، او په څلورم صنف کې 50 شاګردان دي. تاسو وایئ چې په ټول مکتب کې څو شاګردان دي. صحیح ده. موږ دا نو هدف دا ده چې یعنې عبارت ویل خو جمع یې کوي. اوس موږ جمع کوو. 2 جمع 6 څو کېږي ګران زده کوونکو؟ 14 0 0 14 0 14 نو 3 دلته یو اصل شو. 5 او 3 8 8 او 3 11 11 او 5 14 یو 11 یو سلو 3 نفره په دې مکتب کې شاګردان اوسېږي. صحیح ده. یا فرض مثال موږ ویلی شو چې د مکتب 3 ټایمه ده. یو دور کې مثلا 1260 شاګردان دي زده کوونکي دي، په بل ټایم کې مثلا 1470 دي، په بل ټایم کې 2000 شاګردان دي. صحیح ده. دغسې شاګردان دا مجموعاً د مکتب کې څو شاګردان زده کوونکي لري یا څو زده کوونکي دي. 0 جمع 2 او 6 څو کېږي؟ 14 3 دلته یو اصل شو، او 0 بیا هم 2 6 بیا 14 یو 14 یو اصل شو. 0 3 3 او 2 5 شو، 5 او 1 6 شو، 2 او 1 3 شو، 3 او 1 4 شو. دلته لیکو 4643 شاګردان ته مکتب لري. صحیح ده. په دغه ډول باندې موږ سوال لږ شو ورته. مثلا بل سوال هم راتلی شي. مثلا موږ ویلی شو چې څو نفر کارمندان دي په یو دفتر کې. لومړی کس چې دا 10,000 افغانۍ معاش اخلي، دویم کس مثلا 20,000 معاش اخلي، دریم کس 15,000 معاش اخلي، او څلورم کس 15,000 معاش اخلي. نو تاسو موږ ته وایئ چې میاشت دلته 100 روپۍ مصرفېږي، 100 روپۍ عاید دا خلک لري. موږ یې راسره جمع کوو، وایو چې 0 جمع 0 ټول حوض 3 صفرونه خو راسره لیکی شو. 0 0 0 څلورمه خانه جمع کوو، 5 او 5 10 10 او 0 10 کېږي، 10 او 0 10 دلته 0 یو اصل. اوس یې څلورمه خانه د دې 5مه خانه جمع 1 جمع 2 3 3 او 1 4 یو څو کېږي؟ 50. نو 50,000 افغانۍ هره میاشت. زده کوونکو خانه خالي سوالونه هم پکې راتلی شي. مثلا موږ ته ویلی شي چې خانه خالي یو عدد ده، دا جمع شوی ده مثلا د 2 سره، او د دې ځواب راغلی 8. نو موږ په خانه خالي کې کوم عدد ولیکو چې د 8 سره جمع کړو او ځواب یې 8 راوځي، یعنې د 2 سره جمع 8 راوځي. موږ دلته ورته وایو چې دلته د عدد څو ده. مثلا په ذهن فشار راوړه، دلته په ذهن فشار راوړه، پوهېږو د عدد پیدا کړه چې د عدد څو ده. موږ وایو چې مثلا 1 ورسره جمع کړو 3 کېږي، 2 ورسره جمع کړو 4 کېږي، 5 ورسره جمع کړو 7 کېږي، 6 ورسره جمع کړو 8 کېږي. نو 6 لیکو. صحیح ده ګران زده کوونکو. مثلا بل د خانه خالي دلته یو عدد ده، وایي د 3 سره جمع شي نو دا 10 کېږي. کوم عدد ده؟ موږ وایو چې دا عدد 2 ده. 3 جمع 2 څو کېږي؟ 10. یا موږ ورته وایو چې دلته 12 یو عدد ده جمع بل عدد شی او جواب یې څو راوتی؟ 20 راوتی. نو 12 سره کوم عدد جمع ګران زده کوونکو؟ 20 شي. موږ ورته وایو چې دا عدد چې 12 سره جمع شوی او 20 شوی، دا عدد عبارت د څو څخه ده؟ عبارت د 8 څخه ده. صحیح ده ګران زده کوونکو. او ساده طریقې هم شته ده. ساده طریقې مثلا تفریق هم چې زی ساده محتوی شي. مثلا ساده سلی کوو چې دا یو عدد چې معلوم ده دغه حاصل نه د تفریق کوي. مثلا داسې وایو چې 8 نه 2 لړ شي 6، 8 نه 2 لړ شي 6. صحیح ده. یا 10 نه 3 لړ شي 9، 20 نه 12 لړ شي 8. داسې کېږي. مثلا موږ ته وایي 20 جمع خانه خالي ځواب راوتی څو؟ 50. تاسو خانه خالي راته وایي دا ده. تاسو دا معلوم عدد د حاصل د معلوم عدد نه تفریق، حاصل نه معلوم عدد تفریق کوي. 50 نه 20 لړ شي 30. نو عدد دلته څو ده؟ 30. دا دواړه ورسره جمع کړئ عدد درکوي. صحیح ده. کولی شي دا عدد مثلا داسې درکړي چې خانه خالي مثلا یا مثلا 3 خانه خالي 4 دلته مثلا درته خانه خالي دلته وایي 3 او دلته بیا خانه خالي کې درته. صحیح ده. او دلته جمع کوي وایي درته داسې عدد درته وایي. مثلا درته 6 ده، دلته 7 ده، او دلته فرض مثال 8 ده. صحیح ده. دلته موږ ته دا خانه خالي پیدا کړه، دا هم پیدا کړه، دا هم پیدا کړه. کولی شي ډېر اسانه حل کړي. مثلا ما درته ویل چې دا عدد د دې نه تفریق کوي. 6 نه چې 4 لړ شي څو پاتې کېږي؟ 6 نه 4 پاتې کېږي 2. 4 2 6 کېږي. 2 نه 3 لړ شي 4. دا 2 نه 3 لړ شي 5. دغسې عدد پیدا کېږي. صحیح ده. همداسې کولی شي بل عدد مثلا راکړي چې مثلا دلته خانه خالي دلته 15 ده، دلته بیا خانه خالي ده، دلته مثلا 3 ده، دلته 4 ده، دلته مثلا 7 ده که نه؟ نو دلته 7 ده. دلته موږ کولی شو چې ورسره ولیکو 15. مثلا دا هم خانه خالي ونیسئ. دلته مثلا ولیکئ 8 او دلته مثلا ولیکئ چې 14. صحیح ده. نو کوم عدد چې دا عدد موږ پیدا کړو. دلته اول عدد ته راځو چې دا عدد څو ده؟ 15 نه 3 لړ شي 2 پاتې کېږي، 8 نه 15 لړ شي 3 پاتې کېږي. دا خانه خالي نه پیدا شوې. د 14 نه چې ولړ شي 6 پاتې کېږي. نو دا عددونه چې کېږي دغسې
پیدا کیږي. صحیح شو ګران زده کوونکي؟ سوالونه خانخري سوالونه کولی شي در سره حل کړي. کوم سوال چې مثلا سخته و ذهنم پې کار نه کوو مشکل و او علاوه هم نشو راویلي وي انشاءالله زه سره کومک مخ ته ځو. خو ډېر خپله کار وکړئ. هغه ما مطلب خو مخکې هم درته ویلی چې هېڅکله صافې اوبه یا صاف سیند ماهر هوابازان او بازان نشي جوړولی. یعنې داسې فکر مه کوه چې اوبه پاکې دي موږ به ښه اوبازي زده کړو. نه، خپله به زحمت باسئ، په هر اوبو کې به زحمت باسئ، خپله به زده کوئ. نو ما دا تخنیک درته وښوده، تاسو دې باندې نه مخکې ځئ، کوم چې مشکل و زه یې درته حلوم. بله خبره چې موږ باید د جمع عملي کې ګران زده کوونکي زده وي هغه د جمع عملي خواص دي. د جمع د عملي چې دي خواص. نو موږ لیکو د جمع عملي خواص. البته کم خواص؟ د طبیعي عددونو خواص. صحیح ده؟ د طبیعي عددونو خواص. مثلا کسري و دې باندې موږ نه طبیعي باندې فقط غږیږو، د خواص هم مربوط ته غږیږي. اول خاصیت چې ده ګران زده کوونکو تبدیلي خاصیت ده. تبدیلي خاصیت په طبیعي اعدادو کې شته. د جمع کې تبدیلي خاصیت لرو. تبدیلي خاصیت معنا دا ورکړي ګران زده کوونکي، یعنې کله موږ دوه عددونه جمع کوو کولی شو ځایونه بدل کړو بیا هم هماغه اصل ورکړي. یعنې که موږ وایو چې A جمع B همداسې که ځایونه بدل کړو دا مساوي د P جمع C. دواړه یوه خبره ده. مثلا وایي 2 جمع 3 15، همداسې وایي 3 جمع 2 بیا هم 15، وایي 10 جمع 10 10، همداسې وایي 10 جمع 10 10 بیا هم 10. یعنې ځایونه کې بدل کړو مشکل پکې نه راځي. دا هم به زده وي. یعنې تبدیلي خاصیت. بله خبره ګران زده کوونکو دا ده چې د تړلي سیټ خاصیت ده. تړلي خاصیت څه دا معنا ورکړي ګران زده کوونکو؟ که دوه عددونه موږ یو بل سره جمع کړو، یعنې دوه طبیعي عددونه یو بل سره جمع کړو، نو ځواب به هم طبیعي عدد وي. داسې نه کړي طبیعي عددونه جمع کړي ورته چې ګورې کسري عدد شوی، طبیعي عددونه جمع کړي ورته ګورې چې جذري عدد شوی. نه، موږ طبیعي عددونه مثلا که 4 جمع 3 کړو ځواب یې وراوځي، نو 4 هم طبیعي عدد ده، 3 هم طبیعي عدد ده، 7 هم طبیعي عدد ده. نو عدد چې طبیعي عدد طبیعي سره جمع بیرته تړلی سیټ کېږي که نه. تړلی سیټ یې مه که بل شی نه راځي. انسان نه انسان پیدا کیږي، مثلا د حیوان نه حیوان پیدا کیږي، همدغسې طبیعي عدد نه هم طبیعي عددونه منځته راځي. صحیح شو؟ دغسې. درېیمه خاصیت چې ده هغه د اتحادي سیټ ده. اتحادي خاصیت. اتحادي خاصیت ګران زده کوونکو معنا دا ده که چیرې موږ د جمع عوامل یا اجزاوې د دوو څخه ډېرې ولرو نو هر خوا نه چې جمع کوو مشکل نشته، په اصل کې تغیر نه راځي. یعنې که موږ ولرو A جمع B جمع C داسې درې دانې ولرو نو هر خوا نه چې جمع کوو جواب به یې څه راوځي؟ او شی راوځي. که A جمع B کوو بیا د C سره جمع کوو بیا هم حاصل هماغه ده، او که B جمع C کوو بیا د A سره جمع کوو بیا هم هماغه ده، که A د C سره جمع کوو بیا د B سره بیا هم هماغه ده. مثلا څنګه 10 جمع 10 جمع 10 ځواب یې څو راوځي؟ 80. اوس موږ داسې کوو دا دواړه جمع کوو 10 او 10 10 10 او 10 80 ځواب یې ورکوو. داسې هم کوو چې دا دواړه جمع 10 او 10 50 50 او 10 بیا هم 80. او داسې هم کوو چې 10 او 10 40 40 10 څو کېږي؟ 80. یعنې دې ته د اتحادي خاصیت ویل کېږي. همداسې یو بل خاصیت هم لري ګرانو زده کوونکو چې څلورم خاصیت ده هغې ته چې وایي د عینیت عنصر په جمع کې. عینیت عنصر ګران زده کوونکو مخکې د دې نه چې په جمع کې وښیږي اول خو عینیت عنصر په تعریف باندې په ځان پوه کړئ. د عینیت عنصر هغه عنصر ته ویل کېږي، هغه عدد ته ویل کېږي چې کله په عملیه کې داخل شي، عملیه په اجرا شي خو په حاصل کې کوم تغییر رانه وړي. یعنې په عملیه کې راځي تغییر نشي راوړي. مثلا ګوره په 50 سره کوم عدد جمع کو چې هېڅ تغییر پکې رانه شي. په یو جمع کو خو شپږ کېږي تغییر راغی. مثلا که 0 جمع کو مشکل بیا نشته. مثلا د 50 سره کوم عدد ضرب کو چې هېڅ تغییر رانه شي. که 2 ضرب کو مثلا 2 5 10 تغییر راغی. که 0 ضرب کو 0 یي، او که داسې موږ پکې یو ضرب کو نو تغییر پکې نه راځي. نو دې ته چې وایي عنصر عینیت عنصر. دغه عنصر عینیت یو عملیه هغه وخت لري ګران زده کوونکو چې راس او چپ یعنې ښي او کیڼ لاس نه دواړه خواونه ورسره جمع شي یا ضرب شي کوم تغییر پکې رانه شي. مثلا هدف مې دا ده یعنې A جمع 0 ځواب یې راوځي A، چپ خواونه پورته راشي 0 جمع A ځواب یې څو راوځي A. دواړه خواګانو نه د دې حاصل کې کوم تغییر رانغی. صحیح ده؟ نو دا عملیه چې ده د جمع عملیه عنصر عینیت لري او عنصر عینیت چې ده 0 ده. مثلا 8 جمع 0 شپږ شو، 0 جمع 8 بیا هم 8 شو، کوم تغییر رانه وړو دا د جمع عملیې د عنصر عینیت ته ګران زده کوونکو. دې خبره خو رسېدې که نه؟ بله خبره ګران زده کوونکو دا ده چې د جمع د عملیې هغه ده توزین ده یا امتحان ده. معنا دا ده چې کله موږ یو عدد موږ ته راکول کېږي موږ یې حلوو بیا موږ پس وګورو د MCQ کړی که غلط کړی ده. اول خو باید دومره ډېر باید کار وکړو چې موږ باید هېڅ سوال غلط نه کړو. ډېر کار کول کله تجربه ډېر هم شي یعنې سوال موږ نه غلطېږي. خو بیا هم په ژوند کې هېڅ کار بې د اشتباه نه ده، بې د هغې نه ده. زموږ اشتباه مثلا د ژوند یو
اساس دا ولې چې موږ هر کار شروع کوو د اشتباه او د غلطۍ نه شروع کوو، نو دلته هم کیدای شي موږ نه غلط شي، نو بیا سره هم پوه شو دا سوال هم غلط کړی که صحیح کړی، موږ ځایونه بدلوو. مثلا که موږ ته وایي شپږ جمع اووه، موږ ورته وایو چې دې ځواب د 14 او دا هم صحیح ده که غلط درکړی، ځایونه بدل کړي، اووه جمع شپږ کوي، وګورئ چې بیا هماغه ځواب درکوي که نه یې درکوي، که هماغه ځواب یې درکړه صحیح ده، که ځواب یې در نه کړه نه ده صحیح. بیا تفریق عملیه لرو که دا دواړه مثلا جمع کړي دا درکړي، یا دا صحیح ده که نه ده، بیا دا 14 نه 9 تفریق کوي یا منفي کوي دا به یې درکړي، اوس 14 نه ولټ شي دا درکړه بس صحیح ده، یا ترېنه دا تفریق کوي دا به یې درکړي، داسې په دې عملیه کېږي چې تفریق هم تر اوسه نه لري بیا پسې وایو صحیح ده. دا و ګران زده کوونکو د جمع عملیه، هیله ده چې دا عملیه هم در سره زده کړې وي او کتابچو کې ځان سره نوټ کړی وي او ځان سره ټوله ورځ تکرار کوي، که کوم چې باندې پوه شي بیا در سره ویډیو وګورئ او کوم چې صحیح نه تشریح کړی کتابو کې مې لیدلي هغه عنوان او ما ونه ویلې، نو تاسو کولی شئ چې هغه د کومنټ په شکل، مسنجر په شکل یا واتساپ یا آریانا ښوونیز مرکز ته راشئ، هلته به ټول درته کار کوم صحیح ده. نو دا و د نن درس، هیله ده چې زده کړی مې، ښه ورځ ولرئ، په مخه.